أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. دې آیات مبارکه کې د برادران یوسف علیہ السلام درونو دعا و مکرونو ذکر دے. یو دا چنا وقت راتلل یو کوکا دا او دا د ماسخوتن ذکر ازی چې زمنګا د مکر د جړه پته ونه لګي ځکه چې سړی ته سړی ګوري نه پته لګي چې دا د زړه نه جاړي او که د مکر جړای ده. سبقت دموع فی خدود تبین من بکا ممن تبکی. کله چې یو سړی ته ته ګورې تا ته پته لګي چې دی ته زړه نه جړه کوي او که نه د مکر جړه کوي سړی ته پته لګي. دې نه دا پته ولګېده چې جړه خپل اقسام لري. کله د غم نه جړای، دیم کله د یری نه جړای، دریم کله د وجه د درد نه جړای، څلورم کله د ریاکارۍ جړای، پنځم کله د خوشحالۍ جړای، شپږم کله د مکر جړای لکه دلته دا د مکر جړه وه. اووم کله کله د نرمۍ نه سړی جاړي. نو اتم کله کله د بزدلۍ د وجه نه سړی جاړي. نهم کله کله د موافقت جړه لکه د ته څوک ویني چې هغه جاړي نو ته هم جاړې. بیا دا پته هم نه لګي چې زه ولې جاړم، خو هغه بل تر دی چې د ده د اوښکو سترګو نه هم تر دی. لسم کله کله د مزدورۍ او د اجرت په وجه جړه لکه ویرګرو ښځو له به پخوا خلکو اجرتونه ورکول او هغه دونه ټریلنګ وې چې ویل هوج هورو. او یولسم کله کله د بل د تیزولو دپاره جړه لکه د ایرګرو ښځو دا حال وي. څوک به نه جاړي خو بس یو بګوه به راشي او یو او بس په دې کې به دا نورې ښځې تیزې کي. او که ستا فکر یې دلته یو ملګري یو خبره کوله چې بعضې علاقې داسې دي چې مستقل ستاینه وکړي او هغه نورې ورته غلي ناست دي، ته به یې چې بارې دا یو هغه یو ستاینه وکړي او په آخر کې لږ غونته کې هو نارې کړي چې بس بیا هغه نور هو کړي. دویم کله کله د خپل مظلومیت د ښکاره کولو جړه چې خپل مظلومیت ښکاره کوي چې زه مظلومه یم. حال دا چې په حقیقت کې دا لوی ظالمي. لکه امام شافعي قاضي شریح ته یو زنانه راله او جړلې چې دا دنیا یې ورانوله دنیا یې ورانوله. جړلې چې دنیا یې ورانوله نوې قاضي شریح ته کس ویله چې جي دا ښځه ته نه ګورې ځان یې تباه که دا څونه مظلومه ده څونه بېدسته ده. قاضي شریح ورته ویل چې هره جړه باندې ونه تېروځې. دا هره جړه داسې نه وي چې دا سړی په حقه یي. ولې برادران یوسف چې ماسخوتن راله او چغې والې ولې هغه په حقه و؟ نه مطلب دی چې د دې ښځې دا جړه هم د مکر ده، دا د مکر جړه ده او ځان مظلومه ښکاره کوي. نور دا د ټولو نه لویه رهزنه ده. قالو یا ابانا بیا خوږې خوږې خبرې بیا شروع شي. قالو یا ابانا یا زمنګا باجانا انا ذهبنا یقینا تلو منګا نستبقو چې منډې مواله وترکنا یوسف او پرېښی و منګا یوسف عند متاعنا د خپل سامان سره. دا اوس بیا د غم خبرې کوي. وای کله کله هغه عذر د نه عذر نه بهتري. دا اوس عذرونه ابا جانا منګه منډې والے ابا جانا منګه لوبه کوله او یوسف هم د خپلو پیزارونو سره یې کېنولې.
نو یا بچو تاسو خو ویل چې یوسف را سره ولېږه چې خوراکونه وکړي لوبې وکړي نو هغه ستاسو د سامان چوکیدار خو چلو نو فاکله الذئب نو خوړ هغه لره شرمخ یا با جانا ته یقین نه کې په موږ باندې وای د غل په ګیره خسوي نو زر د واره سره وای ابا جانا یقین ستا په موږ نشته ولو كنا صادقین اگر که یو موږ رښتینی ابا جانا که موږ رښتینی یو خو ته په موږ باندې یقین نه کوې وجاءوا على قمیصه راوړ دیو په قمیص د یوسف باندې بدمن کذب په وینا د دروغ وینا وا بدمن کذبن یعنی مکذوبن راوړ قمیص بدمن مکذوبن فی چې ککړو په وینا کې چې دروغ ویل شو پغې کې دا چور دروغ تفسیر کبیر وای قال بل سولت لكم انفسكم امرا ویل ابا جان بلکې خیسته کړ دې تاسو ته ځانونو تاسو یو کار لرم ګور یعقوب علیه السلام ګوره چې یعقوب علیه السلام کمیس ته یوسف ته اړای راړای سری نه دی په وینو ککړ دی رنگ برنگ دی و ان هذا الذئب کان رحیما دا خو ډېر مهربان شرمخ دی چې غوښه د یوسف خوري او کمیس نشلوي تفسیری کبیر وایي هغه متل دی دروغ ګوره حافظه نه باشد څوک چې دروغ وایي د الله حافظه نه پیدا کړي کنا لکه چینا پینو باندې رنگ برنگ کوي خو لګي چیرې کوي دا تیر شو بیا سوچ کوي چې یو کار خو دې څه کار تاسو ته شیطان خیسته کړ دې خو رب ته علم دی چې کم کار دی خو بیا ویل چې هر کار چې دی خو یوسف خورانه پناه کا د ډېر عمر د پاره رانه پناه کا یوسف رانه جدا کا نو ځکه وایي فصبر جمیل پس زما د پاره صبر خیسته ده صبر جمیل دی ته وایي مخلوق تبای گله مخلوق تبا شکوی نکوم فصبر جمیل خو بیا هم بچیو د یوسف په شان بچی جداو نو بیا بچو ما د پاره صبر خیسته ده گله ملي بنکوم دا برداشت هم ډېر ګران ده دا برداشت بچو کی نو ځکه ورپسې وایي والله المستعان او الله تعالی نه امداد غوښتلی شي علی ما تصفون په هغه څه چې تاسو بیانوئ وا بچو دا زما د بس نه ده چې تاسو وایئ یوسف شرمخ ولګېد یوسف لره وخوړ نو یوسف رانه تاسو جدا کړی پته نه لګي چې څه چلم وکړه دا خبره زما د بس نه ده دا خبره اورېدل زما د بس نه ده دا کارګزاري زما د بس نه ده دا ستاسو قصه زما د بس نه ده نو ځکه وایي والله المستعان علی ما تصفون وجات سیارتو د دې ځای بس یعقوب علیہ السلام با پس دې پریدو د غمونو په سمندر کې دنیا د غمونو سمندر لاړو یعقوب علیہ السلام پکې وپش نو یعقوب علیہ السلام خو پریدو د غمونو د اوخ کو په سمندر کې لګ مخ کې ځا چې څکېږي وجات سیارتو د دې زینا یو شاته پورې دویم مقام قافله راتلل یوسف علیہ السلام راوچتول برادرانی یوسف دلرا غلام ګرځول بیا یې خرڅول او رسیدل یوسف علیہ السلام په دې ترتیب کور د عزیز مصر وزیر خزانه د مصر کور ته رسیدل
وجات سیارتو راغلا قافلا دیکھو کوئی کے دے د کنعان په کوی کې قافله رالا علماء لیکي درې ورځې پس او دا قافله د مدین نه مصر ته روانه وه درې ورځې پس دا راغلې نو فارسلو واردهم دیو الیگا خپل اوبو راوړونکي وارد دی ته وایي یو کس مخکې رواني د قافلې نه د اوبو انتظامات کوي دیو خپل وارد مخکې ولیږه مشکې د اوبو غم وکړه الذي يتقدم لقوم فيسقي لهم چې د قوم نه مخکې رواني او د قوم دپاره د اوبو غم کوي امام راغب وایي فادلا دلوا پس اویزان کړه خپله بوکه اویزان کړه کله چې بوکه اویزان کړه د مشکې د اوبو والا خیال دا دی چې کتبه بوکوي کته نه به اوبه راوخیږي دی کې یوسف علیه السلام په دې طاق د کوی کې دی بس پراو سی پوری ځان اون خلاو اگه چکلا بوکر او چتکڑا گورے یو حسین الگ دے قال یا بشرا ویل اگه اے خوشالی حاضر شا دا وقت خوشالی دے چتا حاضر شی هازا غلام دا الگ دے خوشنما الگ یا دے مطلب دے قال یا بشرا بشرا د دې قافلې مشر یا بشرا وزمنګ سردارا بشرا هاذا غلام دا الک دے واسروه بضاعتا پټک دلرا بضاعتا د پرد تجارت پټک د خلقنا چډیر بشبها الگ دے پلوی قیمت بے خرچ کو واسروه بضاعتا دیکھئے او مطلب دا یا بشرا هذا غلام دا زکوائی چی یوسف علیہ السلام اللہ شطر دا حسن ورکڑے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وائی زپ شب معراج کی لاړم کله چې دریم اسمان ته وختم فیضا انا بیوسف زد یوسف سره ملاو شم علیه السلام ویضا هو قد اعطی شطر الحسن یوسف لاله شطر د حسن ورکړی کتاب الایمان امام مسلم دا حدیث 91 صفحہ اولنی جز کے نقل کړي بیا پورا تفصیل د حسن او د سیرت صورت داغه خطیب شربینی په سراج المنیر 142 صفحات دریم جز کی ذکر کړي اسروه بضاع د دې دوه مطلب دي یو دا چې دی اوبو راوړون کی دا پټک د نورو خلقنا پنیت د ګټه کولو چې دا سه خوشنما دا ډېر په لوی قیمت باندې خرچي یا و اثر دا زمیر برادرانی یوسف دا راجه دا یوسف علیہ السلام دارونه باندې دی کوی نه تیر چا پیرا ګرځیدل را ګرځیدل چې کله یوسف علیہ السلام د قافلې والا او چتک نو اثر پټ کو دیو حال د یوسف علیہ السلام بضاعتا یعنی اثر شانه ان یکون اخاهم دا یو نویل چې دا زمونږ ورور دی وقالو هو عبد لنا ابقا دا زمونږ غلام دی موږ نه تښتېدلی دا زمونږ غلام دی دا زمونږ نه تښتېدلی غلام دی سوال دا راځي چې یوسف علیہ السلام نه ویل چې زه د کومه غلام یم
وی عبرانی زبان کے دی برادران یوسف علیہ السلام لے دمکی ورکولا چکا ودی ویل چیز حریم ودی ویل چیز دی وروریم ودی ویل چیز دی یعقوب بچیم تب مڑکو نو آگے خواہ نور سخت لیدلے وان ویل وجنی میوز پا عبرانی زبان کی بے ورطا دمکی ورکولا دی وجن یوسف علیہ السلام ہم خاموشو اگو ویل چی دا زمان رور دے یوسف ہم ویل چی دا زمان غلام دے جو اگم ویل چی غلام یم وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً تُوعِدُونَ بِالْقَتْلِ دیوبا دل دمکی ورکولا دا قتل بلسان العبریہ پا عبرانی زبان کے ابن عطیہ وی علامہ واحدی وی وشروه بثمن بخس نو خرج کدیو یوسف علیہ السلام لرا پا قیمت حرام لکسرا بثمن بخس یعنی پا قیمت حرام حرام قیمت زکاو چا دا خواسلو او دا اصل خرص والا حرام دی نو دا پیسی هم حرام دا دا کما حلالی یا بثمن بخس پا قیمت لکسرا انہو القلیل عکرم وائی لک قیمتو دیر قیمتی یوسفو پس روز پنو خرچے دا خو لیکن دا تعصب دا سیو یو دا تعصب دا سی نگاہ دا چا دا سرون گلٹ جوڑوے وی تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بے حسین ٹھیر